هغه په قلم کې، هغه په اداره کې، هغه په مغزونو په خوړلو کې دلته ډېر زحمت شوی دی. دغه مقام چې راته ورته ورکړی دی، دغه ته ورباندې ولوروه. او استاد ډېر غټ مقام دی. تاسو ته معلومه ده چې عاق وایي د درو خشانو، د درو کسانو سړی کېږي، مور د پلار یې د استاد. که یې عیب ووایي، که اذیت یا ضرر ورته ورسوي او که قهر ورباندې وکړي. موږ ځینې ملګري په تېرو دورو کې موږ لیدل چې استادان باندې بې قهر کاوه، اذیت کوه. دلته به نظم وي، دا مراتوي، مطلق مې مراتوي. 2 میاشتې وخت ته په ښه صبر او په حوصله باندې ته دا وخت تېر کړي. تاسې له دغه وخته څخه دا تېروئ، استفاده وکوئ. که درته ګټه ونه کړه، بیا نو ووایئ چې یاره په اداره کې څه نشته. په دغه خلکو چې دغه طریقه یې جوړ کړې، د دغو مغز پوچ وو. ورنه که تاسې په صبر، په حوصله باندې، په ثبات، په استقامت باندې دغه دوره پای ته ورسوئ، تاسې یو بهترینه هغه ګټه لاسته راوړئ انشاءالله تعالی، چې هغه به تاسې په ډېرو کارونو کې لاسته نه راولي. بله خبره دا ده، هر کار لږ مستقیتوب غواړي. موږ تاسې همیشه وایي چې موږ پر تقوا باندې دا وظیفې ویشو. نو د کومې یوه تقوا تلله سوې ده؟ زما تقوا ته یې تللې ده چې ما ته دغه دنده راکړې ده، که د وزیر دا تلله سوې ده، که د بلې وه. هېڅ چا د هېچ چا تقوا نه ده. نه تقوا انپیر لري چې تا ته معلوم وي چې په څومره درجه کې هغه دغه شی دی چې دی په ظاهره و په ښکاره دغه حرکاتو، سکناتو، حلیه و لحیه دغه یې برابر وي او په هغه کار لږ پوهېږي. که په کار باندې پوهېږي، دا مطلق تقوا نه ده چې چا ته کار وسپارې هغه اهل نه وي، ناوړه وي. هېڅ په هغه خبره باندې پوهېږي نه، هېڅ قسم خیر. هغه دپاره خپل کار معلوم ده، د هغه کارونه کوي چې هغه د معلوماتو سره اړه نه لري. دا د معلوماتو کار، دا به هغه څوک درته کوي حتما چې هغه د دغه کار مسلکي وي، هغه زده وي. وایي چې زده یې نه وي، تا ته به څه در زده کړي؟ اداره کې به نظم، ډسپلین مراعتول، د دغې ادارې سر په سر کې اطاعت کول او بهترین فرصت ته. زما دا باور دی انشاءالله تعالی که تاسې دغه څو ټکي په پام کې ونیسئ او دغه ښه ورته متوجه سئ. که څه ستاسې زده وي، صبر وکړئ. پروا نه کې دغه شی دې ستا زده وي، ستا تر مخکې تېر شوی وي. د نورو دپاره، د بل بیا نه وي زده، فکر کوم 10 کسان دي، د ټولو خو به نه وي زده. د بل دپاره وایي چې پروا نه وي دا زما نه زده، د بل به زده، د بل به نه وي زده، چې داسې هغه به استفاده ځینې وکوي. د هغه څخه به ته مستفید سې. او بله خبره دا ده چې همیشه تاسې غوږ شاته ورسئ، عالم ته که هغه تقریر کوئ، که څه هم ستا دا ټوله موضوع زده وي، په یاد دې وي، د یو ټکي په مخه درشي تا به نه وي اورېدلي، په هغه کې به ستا معلومات اضافه شي. صبر، حوصله ډېر غټ کار باسي. انشاءالله تعالی زه باور لرم تاسې به دغه دوره په کامیابۍ سره سرته رسوئ او پای کې به بیا تصدیقنامې درکولی کېږي، امتحانونه هم شته په دې کې. او دا د ازمون هغه برخه چې په ښه عمر کې په تاسې باندې راده، دا کم پېښېږي. په دې کې که داسې وي چې تاسې انشاءالله تعالی کامیاب وته، زما باور ده په اداره کې بیا کامیاب یاست. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.